د الجبر پلار د اسلامي نړۍ ستر ریاضي پوه محمد بن موسی الخوارزمي یو له هغو سترو اسلامي عالمانو څخه دی چې د ریاضي، فلکیاتو، جغرافیې او حساب په برخو کې بېساري خدمتونه کړي دي. نوموړی د اسلامي تمدن د زرین دور عباسي خلافت له مشهور علماو څخه شمیرل کیږي او د الجبر پلار په نوم هم پیژندل کیږي. شخصي ژوند: پوره نوم یې ابو عبدالله محمد بن موسی الخوارزمي، د زیږیدو ځای خوارزم یعنی اوسنی ازبکستان، د زیږیدو نیټه تقریبا 980 میلادي کال، د وفات نیټه 850 میلادي په بغداد کې. تعلیم او علمي کارونه: الخوارزمي د عباسي خلیفہ المامون د واکمنۍ پر مهال په بغداد کې د بیت الحکمه غړی و. دا ځای د علم او تحقیق یوه ستره دولتي اداره وه چیرې چې یوناني، هندي، فارسي او د نورو ژبو کتابونه ژباړل کېدل او نوې نظریې رامنځته کېدلې. علمي لاسته راوړنې: لومړی الجبر، دوهم ریاضي، دریم الګوریتم، څلورم جغرافیه، پنځم فلکیات. د علم پر نړۍ د الخوارزمي اغیزه: د هغه کتابونه وروسته په لاتیني ژبه وژباړل شول او د اروپا د علمي نهضت لپاره بنسټیز مواد وګرځیدل. الخوارزمي هغه عالم و چې د اسلامي او لویدیځ نړۍ ترمنځ د علمي میراث پل وتاړه. هیله دوستانو چې ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. د همداسې معلوماتي ویډیوګانو د ترلاسه کولو لپاره موږ د یوټیوب چینل پاشته ګلوبل در سره حتما سبسکرایب کړئ. او بله ویډیو کې سره ګورو. د الله په امان.